شاګردو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه په خیر یې طبیعتونه هم ښه دي ورونه. دغه نن ظلم چې شی دی دغه خو ډېر زیات و. ما په فیسبوک هم وکتلو او په دغه به مو کتلو، خو بل طرف ته د اشرف غني په خپله هم دغه وشو. تاسو به کتلی دغه ګاډی ډک ګیر شو د ډالرو. غلام خلک دی، غلام به انشاءالله دوی به دغه کېږي، شرمېږي او تر قیامته به انشاءالله دوی داسې پیش کېږي لکه څنګه چې د نورو خلکو هغه جسدونه د عبرت نشانې جوړ شوي دي، پرتې دي. دا څومره ظلمونه چې دوی کوي، لاسونه یې تړي په مجاهدینو باندې، په دغه باندې دا د دغه برداشت نه بهر دي. خو بیا هم مجاهدین چې دي غریبان په څو دي، په جیلونو کې دي، بیا ورسره هم مقابلې کوي. موږ ټول خلکو اوس پکار دي چې راوچت شي، د دې خلکو خلاف ودرېږي لکه څنګه چې نن په یخیاهیلو کې خلک راوتې وو او مظاهرې کولې. غلامان خلک دی، غلام به یې تر مرګه پورې. او دوی چېرته هم صحیح دغه نه شي تېرولی، یو قسم ژوند چې دوی به دا ژوند په ارام تېر کړي، خو خپله به هم په ضلالت مړه شي، نور مظلوم خلک به هم داسې په بمباریانو کې په دغه کې مړه کړي. اوس دې له پکار ده چې د ظلمونو نه نور د دې نه دغه وکړي، د خپل مظلوم سره ودرېږي، مظلوم خلکو سره ودرېږي او راروان ټول د موږ ورونه وو. د طالبانو په وخت کې دا موږ افغانستان ته داسې راتلل لکه د موږ ورونه، موږ داسې ورتلو لکه موږ خپله صوبه خپل وطن هم چې نن ته راچت شوی خنزیره بې غیرته په منځ کې دې تا راواچو او له موږ دې پردي کړل. مهرباني سلمان احمدي، وخت مې زیات ونیو، دلته نور ملګري هم دی، هغو ته وخت ورکړه. مننه ورور احساساتونه دي، الله دې دا ته اجرونه درکړي، کور دې ودان. یعنې هغه حقایق دې راوسپړل، باور وکړه چې ایمار یې ورته ذهن کړه. دغلته د مشران هم ناست دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. فکر کوم نوبت د سادات صاحب د مخکې نه راغلی و، خو خیر راځي، ولې مهرباني وکړه سادات صاحب. فکر کوم ستونزه به مو حل شوې وي، د مایکروفون ستونزه مو مخکې. که تاسو خپل مایکروفون خلاص کړئ او خپل نظر وړاندې کړئ، مهرباني کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. روغ او خوشحاله اوسېږئ. نوبت سعادت محترم، تاسو مهرباني وکړئ. نوبت زما ده؟ بله محترمه، بله. ودرګه نن خدای شي مشکلات پرېږدي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د خوجا صاحب څخه یو جهان مننه چې د ولس په خاطر، د مظلومانو په خاطر د لایف پروګرام برابري. الله پاک دې د اجرونه ورکړي او د دروني حس ده چې د وطن سره ده او ټول ورونو سره چې موږ سره دلته برخه اخیستی، ټول ته سلامونه او احترامات. هغه ورونه چې زموږ اواز اوري هغې ته سلامونه او احترامات وایم، ټول ورونو ته. ورونو بغیر د شک نه د افغانستان کوم اداره چې په افغانستان کې فعلا حکومت کې دا خپلواکي نه ده، د خپل ډاکټر اشرف غني احمدزی چې زموږ د لوګر ده، دا خپل صلاحیت نه لري. د دې هفتهیي میاشتنی کوم پلان چې ده هغه سفارت ورکوي او په افغانستان کې که د صلاحیت درلود، دغه زنانه ماشومان، د ګلالي ماشومان نو په ستر بم باندې، ستر راکټ باندې، دا ستر ظلم ده، ستر جفا ده د ولس سره. ماته نشي ویلی چې طالب داسې ده. 3 کاله خدمت کړې ده په دغه دوستم سره. ما ستانکزی صاحب محترم، د دغه د کوره ما اصلي ویستلي دي. زه د شبرغان د زندان نه خلک خلاص کړي دي. وروره په دې لایف کې څوک ستانکزی صاحب محترم، ستانکزی صاحب، ستانکزی صاحب، دا وایم درته. ستانکزی صاحب محترم، لږ خیر ده، بخښنه غواړم، لږ ستانکزی صاحب. په هر رقم دا غیر له دې نه چې مذهبي د اسلام په مذهب باندې تضاد ولري. فرضاً تشیع صفویه، د صفویانو
تجاوز چې 40 کاله په افغانستان کې شوي دي خدای دې اکبر نه که اسلام دین د اسلام مذهب نه د اول خبرې خو یاد یې کړه. ګوره خواجه صاحب داسې ده چې دا خو لکه ژرنده غوندې روان ده. نو ستانکزی صاحب خیر ده لږ فاصله کوه که نه. ډېر اورېدلي دي اورم بیا هم اوس زه پایز د دې چې موږ او تاسې اوس باید نوی تفکر ځوانانو ته خپله مجاهدینو ته خپله د سنګر زه دی په دې وایم چې ولې نن یو طالب پښتون د تروریست په نامه باندې د اروپایي ممالکو ته نشي راتلی. دا ټاپه بېننګه ټاپه ده چې پر افغانانو وهلې ده. زما زړه په دې دا چا وهلې ده ستانکزی صاحب؟ دا ټاپه چا وهلې ده؟ دوی به نشي کولی چې د دا ټاپه چا وهلې ده؟ ستانکزی صاحب ته خو چاته غوږ نه نیسي. دا څه شی شو؟ دا اوس بحث شو. دا ته څه شی کوي؟ د وخت پوره شو بس ده باندې پته کړه. دا خو نه بحث کوي نه خبرې ته غوږ نیسي. دا څه شی شو؟ دا څه شی لګی اوس ستانکزی صاحب د خدای دپاره زر دې ستانکزی صاحب یو دقیقه ماته ټایم راکړه خواجه صاحب. زه دا خبرو ته زه د دې خبرو باندې لږ زره یو څو پوښتنې د ده په خبرو کې ما درلودلې. ما ورته حوصله وکړه غوږ مې ونیوه. مالچونډی به لږ غوږ ونیسي. ګوره محترمه اول خو موږ نه دي ویلي چې موږ د طالب په دفاع کې دلته راغلي یو ناست یو. خواجه راځي دلته غږ کوي چې زه د ولس له طرفه راغلی یم ناست یم. زه وایم چې زه ولسي نفر یم. زه د ولس په نمایندګۍ دلته راغلی یم. نن په افغانستان کې طالب نه ده بمبار شوی، نن ولس بمبار شوی. دا هر ورځ طالب نه بمبارېږي. طالب سره مخامخ دوی جنګ نشي کولی. سلیمانه وروره زه د ماښام لمونځ کوم. زه به ځان کته کړم لایف کنټرول کړه. صحیح ده وروره؟ زه خو مایک نه لرم خو صحیح ده ورونو محترمو. خیر ده لږ زره ګزاره کوئ. ما سره د مایک کنټرول نشته. د مایکونه هم بند ساتئ. زه بیا یو نفر ته غږ کوم تاسو خپله خبرې کوئ. صحیح ده؟ لایف شیر کړئ وروره. زه لمونځ کوم بېرته راځم. لایف شیر کړئ سره. ما مونځ نه ده کړی. خواجه صاحب زر راشه. نو ګوره زه د ستانکزي صاحب ته وایم زه خپلې خبرې 2 دقیقو کې خلاصوم. عمري صاحب بیا ته به هغه شي کوربه شي. دا ورور وایي چې زه د تاسو د طالب موږ د طالب په نمایندګۍ دلته نه یو راغلي. طالب قهرمان سړی دی. طالب د ولس مدافع دی. هغه خپله دفاع په خپله کولی شي. موږ د هغه ولس غږ دلته پورته کوو چې د هغه د غږ جګولو هېڅ څوک نشته دي. د طالب اواز څوک نه اوري، د ولس اواز څوک نه اوري. ولې میډیا، رسنۍ، مطبوعات ټول د دې ظالم وحشي رژیم په واک کې دي. زه چې وایم چې ظالم وحشي رژیم دا په څه معنا وایم؟ تاسو خو لږ فکر وکوئ. د دغه نظام په راس کې څوک قرار لري؟ دغه تیاري د کومه ځای نه راجګېږي؟ دا تیاري د ولسوالیو نه راجګېږي، که د باګرام د میدان هوایي نه راجګېږي، که د کابل نه راجګېږي. دا کلي کورونه څوک بمباروي؟ دغه په دې باګرام کې چې نن کومه واقعه شوې ده، دا بندیانو باندې، دا بندیانو سره د ظلمونه، دا قرآن کریم ته چې نن توهین شوی ده. پخوا به امریکایانو دغه کارونه کول. نو ته دغه تم چې ظالم ونه وایې، نو ته به په څه شي باندې بیا غیرت کوې؟ په څه شي باندې به ته بیا خپله هغه احساسات به ستا راپارېږي، هغه ایماني جذبه به تا په څه شي راپارېږي؟ یو وخت به ټول افغانان په دې باندې به احساسات راوپارېدل چې قرآن کریم ته به چا محض لږ زره توهین خو څه کوي چې په بده بیا کتلي وه. ټول افغانستان څه کوي چې په ټوله نړۍ کې به د مسلمانانو احساسات راوپارېدل. نن زموږ همدغه عسکر راجګېږي، د امریکایانو وظیفه اجرا کوي، قرآن کریم ته توهین کوي. کوم بندیان چې د قرآن کریم په دفاع کې راجګېږي هغه غیرت کوي، هغوی رانیسي دې حد ته وهي چې لاسونه او سر او پښې پرې ماتوي. موږ دې نظام نه څه رقم ګیله وکړو؟ چا ته ووایو، چا ته غږ پورته کړو؟ دا حقوق بشر څوک ده؟ دا چیرته ده؟ دا ته چې دا د ډیموکراسۍ نارې وهې دلته راغلی ناست دی، دا چې وایي چې دا هر چا ظلم کړی، هر چا حمله کړې ده. زه تا نه دا پوښتنه کوم، راشه خو دغه حقوق بشر دا ته چې وایي چې په نوي رقم راشو، په نوي رقم څه رقم راشو؟ موږ څه رقم ښکرونه ځان ته کېدو، ځان ته وزرونه کېدو، څه شی وکړو چې موږ په نوي رقم راشو؟ خو دغه نوی رقم دی چې تا ته وایي دغه کومه لار باندې چې ته روان یې، دا د کوم قانون دفاع چې ته کوې، دا د ډیموکراسۍ په نوم چې ته را روان یې، دغه ډیموکراسي د په یورپ کې، په امریکا کې په یو رقم ده، په ما باندې د تیاري د توپونو د ټانګونو په زور ته منې. زه وایم چې زه دا ډیموکراسي نه منم، ته په زوره په ما منې. تا د ډیموکراسۍ قانون همدا تا ته وایي چې ته په ما په زور ومنه. څوک د بله محترمه مغزو راته بیان کا پیله اوس راغلی یم ورته یوه خبرې سره وکړو. سمه ده؟ سمه ده. زه عمري صاحب زه د امون څه ځم. یو ملت ما سلمانه احمدي ساعتت راځمه دلته نور مېلمانه هم ناست دي. عبدالقدیر وروره مایک دې بند که
ان شاء الله تاسو به نمبر درشي دالته الیاس محترم ناست له ډیر وخت انتظار کوي او دالته توربل ناست یې هم ډیر انتظار وکړو ان شاء الله تاسو به وخت درکو دا مبارزه دی تاسو لپاره یقیني تاسو لپاره تاسو خپل د ظلم اواز په اتفاق ورته موږ ټول ورونه یو ما یک د بند کې احمدي صاحب یو څه خبرې کوي چې د موږ ډیر او محترم علماء یا به ان شاء الله وخت تاسو تن درکو الیاس مجاهد ته به وخت ورکوي بلغه تاسو ته وخت ورکوي مهرباني وکړه احمدي صاحب مننه وروره نو اصلا زمونږ غوښتنه همدغه ده دلته چې داستانګزی صاحب راغی دی وایي چې قاریسا هم یو مبارز ده نو زه د نه راپوښتنه کوم لږ خو وجدانا او ایمانا سړی فکر وکړي ته داسې سړي ته څه رقم ته مبارز ویلی شي چې ټول عمر دی په خپله خوله باندې نارې وهي چې ما د اشرف غني په دې مظالمو په دې وحشتونو په دې دروغو په دې هوایي دهلیزونو باندې زه ښه خبر وم خو ما حل نه ویلی وایي د کندهار انار چې ووایي وای خصاش وای موږ حل نه ویلې وای د دروغو هوایي دهلیزونه به د نارې والي وای موږ حل نه ویلې نو د څه دپاره تا حل نه ویلې چې اوس یې وایي بیا چې په سبا باندې تا ته یو ټلیفون کېږي بیا خپله پرې خپله خوله په اقرار کوي دی په لایف کې چې ما ته بیرته د ارګ نه ټلیفون راغی په سبا باندې بیرته ته د هغه خبرو نه ګرځې نن ورځ ته یوه خبره کوي سبا بله خبره کوي ته داسې سړي ته مبارز نوم ورکوي نو ته تا او د هغه بیا څه فرق شو ستانګزی صاحب زه دا نه وایم موږ هر چا ته احترام لرو هر چا ته احترام قایل ولې د منطق په فضا کې د منطق په رڼا کې نو داسې نه وروره چې ته راشې منافقین او هغه خلک چې هغه اصلا د ولس دښمنان دي هغه جنګ ته ډولونه وهي هغه د امریکایانو بقا ته دلته ډولونه یې راخیستي دي ډولونه هغه کوي وایي چې امریکایان دې باید ونه وځي هغه د اشرف غني هغه کرایه شوي خیاطان دي چې اشرف غني په لوی لاس باندې ګوره تاسو خو دغې نه فکر وکوئ واورو محترمینو موږ په نوې فضا کې څه رقم راشو ټرمپ خپله وایي چې زما دا جنګ نور بس زه وځم د افغانستان نه موږ دلته نور نشو کولی چې جنګ ته ادامه ورکړو امریکایان پښیمانه دي نړیوال پښیمانه دي 18 کاله وایي موږ کومې نتیجې ته ونه رسېدلو زموږ په مقابل کې ولس ولاړ ده د 42 ملکونو سره که دغه ولس نه وي نو د دغونه قواو سره د تیارو توپونو ټانګونو سره څنګه 80% د دوی د لاس نه وتلې ځمکه ده بیا هم د هغه عادي ولس سره چې په څپلکو کې راوځي د دوی په مقابل کې ولاړ ده نو د دغې نه خو لږ عبرت واخلئ که نه خو جنګ خو یوازینی همدغه نوی تفکر ده چې راځئ چې دغه جنګ عامل ورک کړو دغه نوې پدیده ده چې دغه نوی فکر ده زموږ او تاسو چې جنګ عامل ورک کړو په دې باندې کار وکړو چې دغه جنګ څنګه د منځه ویسو خو د جنګ د منځه وړلو لپاره یوازینۍ لاره همدا ده چې د اشغالګرو په مقابل کې ټول یو اواز شو او که دغه رقم منافقت کوو چې دلته راشم زه قاریسا ته مبارز وایم او پسې راتېر شه بیا کله یو ته وایم چې دا په حق ده کله بل ته وایم حق او باطل کې هېڅ کله نشي یو ځای کېدلی نو په دې اساس باندې حدیث شریف کې هم راځي چې الحلال بین والحرام بین وبينهما امور مشتبهات حلال او حرام معلوم دي دا هیڅ کله سره نشي یو ځای کېدلی ولې سمه ده چې په مابینځ د دې دواړو کې چې ځینې مشابه امور دي ځینې مشابه کارونه وي خو هغې ته به هم باید سړی نه ورنږدې کېږي نو ځکه په دې خاطر باندې که هغه د شک ځای ته ورنږدې شو ته هم په باطله باندې ور روان شو نو خپله په یو ځای کې زه همدغه نه راپوښتنه کوم چې خپله اعتراف کوي چې اشرف غني په غلطه ده اشرف غني دوکهباز و اشرف غني د دروغو نارې وهلې ملت سره ظلم وکوه د برق او د اوبو نارې وهلې هېڅ شی سر ته ونه رسول 50,000 د خپل لاس لاندې عسکر د 50 امریکایانو سره نه برابروي ټرمپ ته په مخ کې ولاړ د 50 امریکایانو دعوه کوي ټرمپ ته په خوشحالۍ وایي چې د ما په قومنده کې تا 50 نفره وژل شوي خو خپل 45,000 ورته حتی میږیان او بوس او سپیان نه ښکاري لږ خو دغه ته فکر وکوئ راشي دا د جنګ پدیده څه رقم ورکه کړو اشرف غني ولې په دې افغانانو نه دردېږي خو د چا چې اولاد دلته نه وي څوک چې خپله ونه دردېږي هغه د بل په درد نه دردېږي موږ خو وایو چې دغلته زموږ ولس دی دغلته هم فامیلونه دي دغلته هم کورونه دي موږ ځکه دردېږو دغلته هم ژوند ده اشرف غني خو نه دلته ژوند ده نه اولاد نه نسل دلته ژوند کولی شي ځکه په هغه رقم چې د اولاد ګرځي په هغه رقم چې لور ګرځي هغه په عمر کې دلته په افغانستان کې ژوند نشي کولی او نه دا تقاضا ده هغوی دا جوړېږي چې دی د ژوند وکوي مننه عمري صاحب خیر ده بل ملګري ته هم وخت ورکړه هیڅ خبره نشته زه به دا مونځ کوم وروره مونځ رانه قضا کېږي خواجه صاحب که ستا مونځ خلاص شوی ته راشه زه په 2 دقیقو کې بېرته راځم مهرباني احمدي صاحب ته خپل لمونځ وکړه و تا ته ضرورت دی ته بیا بېرته خامخا راشئ حتما راځم تر څو د تورګل ورور ته او د بل ورور ته تاسو نوبت ورکړئ دا کوم مخالف نظر چې د دوی د 2 دقیقې صبر وکړئ زه بېرته راځم
مهرباني وکړه. موږ تاسې ملګرو چې دا کوم پاتې دي خپله موضوع باندې موږ تاسې خبره وکړو. موضوع باندې غږېږئ ورونو لینک مې بر اچولی ده، کولی شئ چې موږ سره برخه واخلئ او لایف شیر کړئ، در سره هغه بې ضمیر خلکو ته یې ورسوئ. ابوبکر صاحب کوربه جوړ شه، مهرباني وکړه، زه بېرته راځم. مهرباني دلته په دې لایف کې خواجه صاحب یو ورځمه د الیاس په نام باندې چې دا هغه راواخله، الیاس په نام باندې دا الیاس په نام باندې چېرته ده؟ دلته خو نشته ده څوک. الیاس په نام باندې کوي راواخله که نه بس نه لاندې نور څوک نشته، همدغه کسان یاستئ چې په سکرین باندې یاستئ، لاندې نور څوک نشته ده وروره. شهزاد ته بېرته زر رایسه. نو ملګرو خپل په د موضوع باندې موږ تاسې خبره وکړو او لایف شیر کړئ، نور ملګري دې هم راسي خپل نظر دې را سره شریک کړي. یقیني چې کوم خلک په جولو کې پراته دي هغه یې موږ ته سترګې دي حالات ته سترګې چې موږ اواز نه کړو څوک به یې پورته کوي. نو تورګله محترمه ته دې خپل نظر را سره شریک کړه، خاص د بندیانو په باره کې چې په دوی باندې ظلم سوی ده، لاس او پښې سرونه هر څه یې پیمت کړي دي. السلام علیکم. هم هغه بندیان چې چا 5 کاله چا 8 کاله چا 10 کاله تیر کړي. وعلیکم السلام، مهرباني وکړه. بس مننه زړګا، نن مې سی ویډیو ولیدله. تورګل اواز درځي، مهرباني وکړه. ما اواز درځي؟ الو بالکل مهرباني. نن مې ویډیو ولیدله نو زړه مې سخت درد وکړو. دا خو ډېر سخت وحشت ده، پوه شوې. دوی راسي دغه بندیان وي په دغه باندې دوی ظلم کوي، هغه پرې کوي. چې یو وارې که دوی دومره هغه وي مخامخ دي ورسره ودي جنګېږي په دغه بندیانو باندې کوم وساخیږي چې راسي لنډ راوګرځي په بندیانو باندې دوی سره ظلم کوي، هغه کوي زیات کوي. نو ډېر سخت دي بیت مې خراب شو. دا خو قسم خدای سي ولاکې یو ځای هم دي سوی سي ولاکې په یو ملک هم دي سوی سي په بندیانو سره داسې ظلم هغه کېږي لکه په دغه یو افغاني خور په زندان کې اولاد پیدا کېږي. نو دغه په چش باندې کېږي، دا صرف په دې باندې کېږي چې موږ تاسو په دغه لساني جهاد کې هر ملګری باید برخه واخلو، د دغو مظلومانو د دغو بندیانو غږ اوچت کړو و نورو مسلمانانو ته ورسوو. او بل خو نور زه څه نه لرم، ستاسو په لایف کې موجود یم، نور څه مې څه په وس باندې کېږي هغه خو له تاسو سره کوم. نو الله دې وساتي، جوړ اوسئ. مننه. معلومه وسي باګرام په زندان کې همداسې وحشت تر سره شو لکه په دې واسطې تر سره شو لکه دا نن چې څنګه وحشت ده. تېر وار هم د قرآن په سر باندې همداسې وحشت تر سره شو چې ملګرو د یو عسکر د باګرام عسکر هغه راخیستی و، قرآن شریف یې ولار کړی و او ملګرو بندیانو ملګرو بیا دوی سره جنګ کړی و او دوی یې وږلي و. بیا اوس دا وار هم همدغسې موضوع ده لکه تېر وارې. نو دا یو ځلې نه ده نه دوه ځلې ده، هر وارې همداسې موضوع دوی د بل په خوله باندې کوي، نه په خپل سر باندې. هغه هم دوی ته امر له بلې خوا کېږي او بیا دوی دا رقم ظلم تر سره کوي. نو داسې وحشت خو تاسو خپله باندې ویډیو وکتل، عکسونه هم وکتل. نو دا کوم انسانیت ده؟ تاسو خپله باندې فکر وکوئ، ولس دې فکر وکوي. دا نو که دا انسانیت خو تاسو ووایستئ. زخمي وزیرستان که تا دومره راته وویلې چې تاسې په پلچرخي کې کوم ژوند کوئ، آیا تاسې داسې خپل ژوند ته خلاص دي چې تاسې تلاوت وکړئ، یا تاسې مطلب دلته کومه د ازادي یا د هغو باره کې دي که یو څه خبرې راته وکړئ نو ډېر خوند به وکړي. مننه ورور، الله پاک دې وساته. موږ خو لله الحمد دلته خو زموږ حساب په دې باندې برابر ده چې موږ خو دلته ډېرې قربانۍ ورکړې دي، ډېر شهیدان هم ورکړي، زخمیان هم ورکړي دي. موږ ډېری ملګري باګرام ته رسېدلي دي په دې حالات باندې. دا موږ اوس کوم له تاسو سره غږېږو دا د هغو خلکو وینې دي، د قربانۍ دي د هغو چې هغه اوس دلته نشته، یا شهیدان دي یا زخمیان دي په چارسد بستر کې پراته دي یا په باګرام کې پراته دي. نو موږ په خپله باندې یعنې تېره بله ورځ هم دغسې د مدرسې په سر باندې کوم جنجال ولو، دغسې یعنې موږ څو ملګري ووالو. خو انشاءالله دلته خو ملګري ډېر دي او لاسرسی کېږي، هر څه ته کېږي. نو په دې خاطر باندې موږ لږ وضعیت برابر ده. کنې د باګرام وضعیت خو بیخي سخت ده، یعنې چې دغه حالات خو موږ وینو دا د رابطه کې ورسره یعنې یو ټلیفون ساده ټلیفون بې قوره دوی ته ورړي په 80,000 افغانۍ باندې دغه عسکر یې ورله بله ورځ بېرته چاپه هم پیاچوي. نو ته خپل دا کوم انسانیت ده؟
مطلب خبره دا ده چې تاسو کومه دلته دومره کې ازادي پیدا کړې ده، تاسو په خپل قرباني پیدا کړې ده، یعنی دلته په تاسو باندې رقم ظلمونه سوي دي، خدای هات تک په تاسو باندې ستړي سول چې نور ظلمونه په تاسو نه وکړي، په خپل بادري او په خپل د ایمان په مضبوطېدو باندې تاسو دې هاته رسېدلي چې نن ټوله موږ سره په لایب کې غږیږي، یعنی دوی خو خپله تاسو ته ازادي نه ده درکړې، په خپله قرباني باندې هم دا ازادي موندلې ده. نه د دوی له طرفه هېڅ ازادي موږ ته نشته، دوی چې په موږ وس برشي دوی خدا وایي چې موږ ټول دلته ویلي او شهیدان مو کې د دوی زړونه خدا غواړي، خو لله الحمد چې دومره زور خدای پاک دوی ته نه ده ورکړی او د موږ زور په دوی باندې اوس دلته ډېر زیات ده، نو دوی خو دا غواړي یعنې فعلا دغسې یو لنډ مثال یې درکوم دلته دوی د کوم څه چې موږ غواړو لکه یعنې درسونه دي، کتابونه دي، یعنې مسجدونه دي، دا شی بیخي کم دي، موږ ته نه رسېږي او کوم شی چې یعنې دلته پوډریان، چرسیان، شیشه دا شیشه او چرس او پوډر تاریاک دا شی در واخه، ټلویزیون در واخه، دا هغو ته بیخي زیات رسېږي، نو دغسې حساب ده د دوی. بالکل، یعنی چې کوم چرسیان دي دلته شرابیان دي هغو ته په ښکاره باندې په ازادي باندې دغه شیان ملاویږي، او تاسې چې کوم د قرآن د تلاوت غوښتنه ځینې کوئ یا د مسجد غوښتنه ځینې کوئ یا د بل شي دیني چې محکوم عملیات هغه غوښتنه ځینې کوئ، هغه تاسو ته ډېر په مشکله باندې پیدا کېږي، او د چرسیانو ته او پوډریانو ته او شرابیانو ته هغې ته په ازادانه توګه دا شیان راځي. هغو ته یې دوی راوړي که رئیس ته دلې که معاونې ادارې ده که بل دغسې رئیس ارکان یې بولي، یعنې چې د کوم د دوی غټ غټ خره دي دلې هغه یې دوی ته ډېر په اسانه طریقه باندې راوړي، د پیسو په وجه باندې د دوی خپلې پیسې پکې اخلي، او کوم چې یعنې د مدرسې شیان دي لکه دا مونږ چې درته یاد کړو مخکې، نو دا بیخي په مشکله پیدا کېږي دلته، یعنې بیا هم لله الحمد الله پاک داسې یو څه نظام پیدا کړی ده لکه نوم چې اسلامي امارت ده، هغه موږ ته په ډېره خوارۍ په ډېر په تکلیفو سره هغه د موږ کوم وسایل چې دلې لګېږي هغه موږ ته رسوي. یوه دغه مهمه پوښتنه ده ملګري الله دې ژوندی لره چې تاسو ته کوم سامان له کوره راځي یا یې ورور درلږي یا یې تره درلږي یا یې پلار درلږي، یعنې موږ ته دومره خبر رسېږي چې هغه سامان تاسو ته پوره نه رسېږي، یا یې دوی درچوس یعنې لکه پیسې یا لکه داسې په یخ کې تاسو ته کوم د بسترې یا د کمبل یا د کوم هغو چې تاسو دروړي هغه تاسو ته رسېږي که یې دوی درچوړي بېرته؟ ونهغه چې کوم پیواز چې راوړي نو هغه ډېری شی دوی ګرځوي، دا حقیقت ده، بیخي ډېری شی دوی ګرځوي، یعنې پوره نه رسېږي، که هر څه راوړي یعنې نیمه یې خوره رسېږي، نیمه یې په لارې باندې څو جا تلاشي کوي، تقریبا 8 جا تلاشي کوي، نو دلته عسکر راخیستي دلته عسکر راخیستي، نو هغه پاتې هغه خلک ناورده دي ورسره، نو پیوازان دي که څه خوله ورسره واچوي نو اتې بیا داسې ظلم ورسره کوي، داسې وږي چې بیخي بیا وینې حساب نشته، او کوم چې بیا دلې موږ ته ورسېږي. اوخی دا خو کټ سو احمدي صاحب ډېره مهمه موضوع وه، خو کټ سو ما خیال د انټرنېټ بېرته راغی دغه خو به نه وي دغه ده بلکل دغه انټرنېټ کمزوری ده، ورونه لایف شیر کوي، دغه زمونږ ورونه دوه ورونه چې ولري په چرخي د زندان نه موږ سره ده. احمدي صاحب په پلان کې څو نو مهرباني وکړه یو څو پوښتنې بیا ترې وکړه، یقیني چې دغه معلومات موږ حاصلول پکار دي. ولې نه حتما، خو زه چې څومره فکر کوم خیر ډېر به موږ هم ورسره وړاندې نه ځو، ځکه دا غریبان خو مسیران دي او اسیر خو نو طبعا مظلوم وي، داسې نشي چې خدای ناخواسته زموږ پوښتنې دوی ته مصیبت وګرځي، خو خیر په هر صورت د دوی د هغه حالاتو نه موږ خبر یو، دا موږ درک کولی شو، دا موږ حس کولی شو چې په دوی باندې هلته څه تېرېږي، ځکه د یو بندي د حالت نه موږ کولی شو چې په اکثریت باندې قیاس وکړو. دا چې موږ په باګرام باندې نن بحث کوو دا هغه باګرام ده چې دغه زندانیان د نن څو کاله مخکې د امریکایانو تر حاکمیت لاندې یا د امریکایانو سره بندیانو، ولې همدغه بندیان نن سبا د کابل ادارې ته تسلیم شوي دي، او بلکې هغه کومه ساحه کې چې دوی بندیان دي د دوی په سر پیرهداران چې دي هغه د ملي اردو عسکر یا پولیس او دغه خلک دي، نو ځکه موږ دلته درک کولی شو چې هغه پولیس چې په باګرام کې دا ظلمونه کوي شي هغه په هر ځای کې کولی شي،
هغه زما جاهل افغان، هغه د چرسي د ملي اردو عسكر، هغه پودري په حساب باربکه، هغه چې هغه وحشتونه کولای شي، هغه هر ځای کې کولای شي. نن سبا چې زمونږ ملت د خپل ولس سره د خپل ملت سره په جنگ اخته ده، زمونږ یوازینی لکه پرون چې ما وویلې زمونږ یوازینی علت زمونږ جهل او ناپوهي ده. زمونږ د جهل او د ناپوهي د وجې نه نن همدغه امریکایان دي چې زمونږ هغه چرسي اردو، زمونږ هغه پودري عسكر، زمونږ هغه بې سواده پولیس دوی د ځان سره ګمارلی ده د خپلو مفاداتو د خپلو منافعو لپاره او د خپلو هغو په حساب شومو اهدافو لپاره یې کاروي چې دوی په خپله عملا نشي کارولی. ځکه که دوی هغه دغه کار چې نن د پولیسو یا هغه پاسبانانو کړی د بندیخانې د باګرام دغه کچیرته امریکایانو کړی وای، دا په ولس باندې ډیر بد لګیږي. خو ولې دلته امریکایانو څه رقم پالیسي مخکې کړې ده؟ دوی د روسانو نه ډیر هوښیار دي. روسان ډیر بې عقل خلک وو. روسانو به مستقیما خپله مداخله کوله. دوی خلک وروزل، دوی هغه رقم خلک وروزل چې د امریکایانو نه بدتر ظلمونه باید وکړي. تاسو باور وکړئ عمري صاحب، دلته موږ ژوندي مثالونه لرو، دلته ویډیوګانې لرو چې خلک خپله اعتراف کوي. ګوره یو ویډیو موږ لرو دلته په سوشل میډیا کې چې یو ځای کې ګوره هغه امریکایي یو طالب نیسي، امریکایان یې نیسي، ملي اردووالا ورته وایي چې دا وولئ ویې وژنئ. بیرته هغه امریکایان راځي دغه طالب ترېنه خلاصوي چې نه دا ونه ولی وایي، ځکه وایي دا باید محکمې ته مخکې شي یا باید بندي شي. نو دوی داسې روزلي بې ادبي د ډېره معافي چې یعنې دلته د خپل ولس سره دوی باید د حیواناتو په شکل دوی برخورد وکړي. هغه په دې معنی هغه موږ پښتو کې یو ژوندی مثال لرو، دلته د کفنکش قصه روانه ده. دلته باید خلک په امریکایانو شکر وباسي، دوی داسې حالت رامخکې کوي. امریکایانو موږ ته دومره قوي دسیسې او دومره دامونه ایښي دي چې دغه خپل افغان یې موږ ته سور سپی ګرځولی ده، خپل افغان نه یې موږ ته سور دښمن جوړ کړی ده. اوس امریکایي په ما ترحم کوي، وایي چې نه دا مه کوه، دا مه وژنه، ولې د ما ملي اردووالا راځي ورته وایي چې دا باید وولو، په دې سر یې باید وولو. نو زه ځکه دلته موږ ته افسوس راځي، ځکه موږ نشو کولی. زه نه غواړم چې دلته اکثریت پوښتنې د دوی نه مطرح کړم، نه غواړم چې دوی ته مشکلات ایجاد شي، ولې موږ دا درک کولی شو. موږ لیدلي دي، موږ دنیا ولیدله، موږ حالات ولیدل، موږ سوشل میډیا کې دا حقایق ولیدل، موږ هغه څه ولیدل چې په خپل سترګو باندې یعنې عین الیقین باندې موږ ته په اثبات ورسېدله چې حقیقت څه شی ده. نو د دغه په اساس عمري صاحب محترم، ولې که کوم بل مخالف دا قاری ده او یو بشرمل ده، دغه دواړه ته اول قاری ته وخت ورکړي، بیا بشرمل ته مهرباني وکړئ. لاندې نور کسان هم دي، هغوی په انتظار دي. خواجه صاحب مهرباني وکړه قاری صاحب. بخښنه لیک د سره څه بلې وروره مهرباني وکړه. د لیک د سره څه نیټ کې مې څه یار ولاړ شم بیا راسم مهرباني وکړه. حافظ کندوزي ډېر انتظار وکړو، مهرباني وکړه. حافظ کندوزي تا نمبر د کندهار تا نمبر د مهرباني وکړه. السلام علیکم وبرکاتہ. ته عبدالله ټول ګټون کوونکو ته سلامونه وړاندې کوم چې جوړ او روغ به یاست. تاسو تر وحشت باندې نن نیټ کې تصویران ویډیو نو ډېر مخاطبه بده ده او ان شاء الله که خدای کول موږ به د دې انتقام اخلو، که خدای ان شاء الله په سر او په مال په دواړو سره به ان شاء الله موږ فدایان روزلي دي، موږ زخمیان لرو او موږ بندیان لرو، شهیدان لرو، او که موږ چیرې ژوندي وو موږ هم نه کوي. ته پوډري، ته پلیچک، ته شرابي، ته زما پولیس یې، ته زما خدمتګار یې. خدمتګار هم دې ته وایي، خدمتګار هم دې ته وایي چې په نیمه شپه باندې راځي، ته زما ماشومان شهیدانې، ته زما مور او پلار، ته زما ورونه خویندې شهیدانې. د کافر نه ته مخکې راځي، کافر ستا شاته وي، ته هغې نه مخکې ما پسې را روان. زه مجبور یم چې تا ووژنم، ته ما پرېږده که نه، ته ما پرېږده زه باګرام ته لاړ شم، ته ما پرېږده زه ښار ته لاړ شم، خو شاوخوا ته ورته ته پروت یې که نه، خو همدا ته یې چې ما نه پرېږدي که نه. بیا هم زیات خلک پیدا کېږي وایي چې ملي اردو مسلمانان دي، کلمه وایي مونځ کوي روژې نیسي، مونځ کوي روژې نیسي. د څوک ما نه ساتي، ته ما ته دا ووایه وطن د چا نه ساتي؟ زه خو پنجابی نه یم، ته ما ته وښیه په دې 18 کلو کې چې تا یو پنجابی نیولی تا بندي کړی، تا یو پنجابی نیولی، تا یو پنجابی په دې افغانستان کې وشتی مړ کړی دی، دې خو یې ما ته وښیه که نه؟ تا خو ټول افغانان په دې 18 کلو کې شهیدان کړي دي. بیا اماراتي صاحب
په افغانستان کې د مظلوم د غږ په اورېدو کسان چې هغه صرف او صرف مجاهدین دي. اماراتي صاحب چې داسې ماشومان شهیدانوي، زما بندیان زندانو کې وهل کېږي، تړل کېږي، نو زه نور بله لاره نه لرم. زه مجبور یم چې د ځانه زه بارود وتړم. زه مجبور یم چې زه ځان سره ټوپک واخلم، اسلحه واخلم، اول هم دا تا په دې سر ورم، بیا لاړ شم ستا نه وروسته زه امریکې وولم، زه هغه مردار کړم. ته ما نه پرېږدې، زه مجبور یم چې اول تا وولم. عمر مسعود صاحب ډېره مننه. الله دې راته خوشحاله او کامیابه لره. وخت به طالب جان ته ورکړم چې ساعت دې 3:15 دقیقې شوې چې اوس 4 ساعته نه مخکې باید موږ خپل هغه بند کړو چې بیا وخت نه وي. وعلیکم السلام. طالب جان ورو السلام علیکم، ښه راغلاست. ورته مهرباني وکړه ورو لږ وخت هم واخله او لږ وخت واخلئ، بس بیا بندوو. السلام علیکم خواجه صاحب، تا ته عمري صاحب ته او سلیمان احمدي صاحب ته له مینې ډک ډک سلامونه. او خواجه صاحب دا آی ډي دې ما نه ده ولا چې دا مې ما نه بل خپل کلیوال نه مې اخیستې ده. زه خپله د میدان وردګو د ولایت یم. تقریبا دغه 6 شپې مخکې زه تللی یم خواجه صاحب. زه خپله هم په همدغه لندن کې اوسم، مچستر کې اوسم. دا اربکیان نه دي خواجه صاحب، دا اربکیان دا اردو دیو کې ولاکه یو د سړي زوی. په خدای له دغه جایه ما خالي تماس له خپلو کلیوالو سره نیولی ده چې خپل کلیوال مې دي په دا کوم ښار کې چې ته اوس یو کلیوال مې همدغلته م اوسي خواجه صاحب. مګر په دې باندې زه نیولی یم، خپل امنیت بولی یم، هغه کارونه یې له ما سره کړي دي. پوه شوې چې ته له دې ورسره تماس لرې او تا دې ورته پیسې رالېږلي دي. نو ما دا خو د ما کلیوال دي او دوی دونه د نه ستړي زمن دي خواجه صاحب چې دغلته د مونږ میدان وردګو کې دیغوانان ورته وایي. دغلته په خدای 15 نفره طالبان ورته ولاړ وو، 200 نفره نه سوای پرې ورتللی. په والله کې پوستې وشکاچولي. خالي دلته راستې زه په اردو کې وم او زه په ده کې وم او زه په ده کې وم. د مونږ خواجه صاحب له تا نه یوه هیله ده لکه دغسې خلک چې لکه عمري صاحب چې دا د سره احمدي صاحب چې دا د سره لکه هغه صاحب چې درته راځي دغو ته که ته هغه ورورسې چې هر چا د اردو عسکر گیر که، هر چا د اربکای گیر که، باید چې خوسې نه کړي خواجه صاحب، باید چې بیخي ژوندی خوسې نه کړي، باید چې بیخي تر محکمې پورې ونه رسوي. طالب جان هیله کومه په دې وخت کې زه ښه پوهېږم چې ته هم په سنګار کې نه یې، نه بل دا مونږ په دې سوشل میډیا کې دا خبرې جایز نه دي. په دې سوشل میډیا کې خالي خپله بېچارهګي چې کوم ظلم در باندې کېږي هغه بیان کا. دا چې زه داسې وکړم مطمئن یم چې ته په همدغه د دوی ظلم ده. پوه شولې؟ همدغه د دوی وحشت، همدغه د دوی وحشت ده. دوی ولاکه په داسې سړي باندې دا د سوشل میډیا چې دا دلته همیشه زما یو خبره یاد ساتئ، په سوشل میډیا کې څوک چاته نه وایي چې زه به دې داسې وکړم، زه به دې داسې وکړم. سوشل میډیا کې همیشه چې کوم ظلم در باندې تیر شوی دی هغه اظهار به کوئ. دا به نه وایي چې زه تا وجنم. دا اخطار په سوشل میډیا کې تا ورکه، نو په دې کې هم ځان ته کار ګوري هم بل چا ته کار ګوري. نو هیله کوم په موږ باندې چې کوم ظلمونه کېږي موږ د هغه حقایق بیانوو او موږ عدالت غواړو او انصاف غواړو، خپل حق غواړو. صحیح ده؟ حق غواړو. نو که زه چې راشم یا موږ به د سر پرې کړو یا دا کو دا اخطار کې راځي، دا تھریټنګ کې راځي، نو په دې کې وروره دلته بیا موږ راجستر یو، موږ داسې خلک نشو راخیستلی چې دلته اخطارونه ورکړي. نو هیله کومه چې ته زما په خبرو باندې پوه شوی، خپله مجبوریان هغه کوه، د خپل حق ته دفاع هغه وکړه. طالب جان زه یوه خبره کوم، یقیني چې ته به مؤمن مسلمان یې، تا جذبې ته تا ایمان ته موږ سلام ده. خو صرف دومره خبره ده لکه د حدیث درته ویلي چې دغه لایب چې چلوي راجسټر ده، د بیان ډېره معنی د ډېرو تکلیفو سره مخه کړې ده. یقیني کور یې په کمرو باندې ویسو، شیشې ور ماتې کړې، موټر شیشې ور ماتې کړې، پلس یې کور ته ودرېدو. یعنې ډېر خیاطانو ډېر کوښښ په ده باندې وکړو. خو د ده موږ دغه هغه کوو مهرباني ادا کوو چې دی ولس ته دی نه له طالب سره تلاو نه لري، له حکومت سره دی حق دې پار راوتلی چې د خلکو ظلمونه پار چا سوي او دوی خپل دلته حقیقت ووایي او حقیقت بیان کړي چې دا دې ظلمونه موږ دنیا ته وښیو.
په دې خاطر یقیني باندې ظلمونه خام ته په دې باندې طالب نه دفاع نه کوم چې دلته نائب کې ناصر ځکه چې زه طالب نه یم او نه د طالب افکار یم زه یو خواجه صاحب پام دغه باندې خو مونږ پام دغه دا خبره مې یو تاسو نه ده نور ورونه سمیم دا عمومي خبره چې دا یو ولسی کاتي مازه دی ولسته دفاع کوم طالب او دوی ملي یو بل ته ټوپک راخیسته دا هغه په میدان کې په سنگر کې جنگيږي دا هغه په مابین کې زه نشم چې کولای او نه زه په اروپا کې زه طالب کولای شم ځکه دلته راغلی ما یو شخصي چینل لرم هغه ظلم چې په ما په ولس باندې کیږي زه هغه دلته بیانوم چې ما په ولس باندې ظلم کیږي ولس را پاسېږي خپل حق وغواړه زه دا نشم ویلی چې زه ته لاړه هغه سر پرې که یا دا وکړه دا په رقم کې راځي دا به ډېر خلک ته معلومات دا مشکلات موږ ته جوړېږي ځکه زه اوس تا نه پېژنم طالب جانه نه تا ادرس ماته معلوم ده نه ستا نوم دې راته راځي نه ستا څېره ماته معلوم ده ته خو به یو خبر وکړې ته خو به لاړ شې لیکن دا ټول شیان به له ما نه وځي هیله کومه چې له ما نه خبر شوی نه خواجه صاحب د ما خبرې واوره ډېره بښنه شو غواړم ولا چې هر وخت دعا درته کوو چې تا د هر چا غږ جي کړی ده د هر مظلوم غږ دې جي کړی ده خواجه صاحب زه له خپله په لندن کې اوسم دغه آیډي د ما نه ده دا مې دیوان دیوال نه اخیستې ده زه مچستر کې اوسم خواجه صاحب د ما یو کلیوال له تا سره لیډز کې اوسي محب نومیږي پې به یې ځنې فامیلي ده زه خپل ظلم درته ښیم بلکل قمندان صاحب زما څنګ کې اوسېږي تقریبا یو 2-3 کیلومتره رانه لرې اوسېږي ډېر ښه انسان ده ماشاءالله زه خواجه صاحب خو زه خپل ظلم درته ښیم چې زه له دغه جایه تللی یم پوست ولې زه د دغو په جرمو باندې وهلی یم زه د دغو په جرمو باندې ټکولی یم کاشکې دوی داسې کار وکړي پوست ولې خو زه دغه وایم چې دوی له دغه جایه اوس زه تللی یم 6 شپې مخکې تللی یم خواجه صاحب والا ما د دغه همت له خلکو نه له دغو سپیانو نه دونه وهل خوړلي دي چې دغه غونډ میدان پې خبر ده اول هم دغه محب پې خبر ده دغه د بیان که دغه د بیانوی شي چې دوی ظلمونه او وحشتونه ته بیانوی شي خپل حق غوښتل هغه کولی شي ته بالکل حق لرې په دې باندې مهرباني وکړه و خو زه همدغه درته وایم خواجه صاحب ولا له دغې قصې نه محب خبر ده نه په طالب کې یم او نه په دولت کې یم او په دولت کې مې د خدای پاک سپی نه کوي خدای پاک مې د دروازې سپی په دې دولت کې نه کوي او د طالب ملاتړ یم 80% ولس له طالب سره ده په حق باندې دا مظلوم نه دفاع کوي دا اوس ورسره د طالب په منطقه کې د هر چا عزت هم خوندي ده ابرو هم خوندي ده ته د دوی ځای ته لاړ شه ولا خواجه صاحب ګیره دې پرېښي له دغه جایه به تللی ګیره دې پرېښي 10 څاپېړې دې وهي زه تللی یم 6 شپې مخکې تللی یم خواجه صاحب په خپل ولایت کې ما وهل خوړلي ټکول مې خوړلي دي همدغو له لاسه مې خوړلي دي بالکل خواجه صاحب زه نور ډېرې خبرې نه کوم خواجه صاحب او عمري صاحب ته احمدي صاحب ته دونه سلامونه وایم لکه د میدان غونډ غرونه او د میدان غونډ باغونه تا سره مننه ورونه طالب جانه قربان دې شم ډېره مننه خواجه صاحب دلته یو زموږ ورور راغلی ده زموږ د پړوسي ملک ورور ده د پاکستانی ده عبدالله ده که کوم یو ده ما وی د حافظ چغې وایي حافظه له دا یو ملګری د تا نه مخته راغلی دا به خپل نظر شریک کړي بیا به له هغه بعده تا ته وخت درکړو او خواجه صاحب دغه عبدالله ته به وخت ورکړو که څرنګه غواړي مهرباني وکړه عبدالله وروره ښه راغلاست درته یم وروره السلام علیکم خواجه صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو زما مسلمان وروره کلمه کې مې بالکل وروره مهرباني وکړه بالکل ورنه زمونږ هم وروره زه په خپله یم وروره د افغانستان نه یم او ستاسو لایف هر وخت ګورم ماشاءالله تاسو ډېرې خوږې خبرې کوئ ښه خواږه درانه خلک یئ او نن ما له چل نه راتلو به بل چا راله ایډ کوي پکې تاسو ما چې تاسو ډېره مهرباني ادا کوم چې تاسو د پښتنو غږ جګ کړی ډېره مننه وروره قربان دې شم مونږ د ټول مسلمانانو غږ جګوو چې چېرته مې په وس کې مې کوو چې په وس کې مې هغه ورونه له مونږ نه ګیله مو نه نو دا غږ چې مونږ جګوو دې کې تاسو هم برخه لرئ دا چې تاسو مونږ ته راځئ مونږ سره ښې خبرې شریکوئ لایفونه شیر کوئ مونږ ته قیمتي وخت راکوئ دا لایفونه په تاسو چلیږي
او کنه دا چینل که په چلیده خو یو به زه ورته ناست ومنو دې نیکیانې کې تاسو هم برخه لرئ چې څونه زه لرم هماقونه تاسو هم لرئ مهرباني وکړئ وروره مهرباني عبدالله صرف موضوع په دې باندې ده په بګرام کې په بندیانو باندې ظلم کړی ده یعنې بندیان یې که نه ته خپل هم پیزې هر سړی پیزې بیا یې چې په کوم جرم باندې نیولې دي په هغه باندې موږ تاسې خبرې ټول مسلمانان خبرې ټول ولس خبر ده یعنې دومره ظلم یې پرې کړی د سر او پښې او لاسونه هر څه یې پرې مات کړي خو دوی غریبانو ته دومره یو معمولي ډاکټر نه ده ورغلی چې دوی پوښتنه څوک وکړي آیا دا ظلم په کوم مذهب یا په کوم قانون کې شته چې بندي باندې خلک دې ظلم وکړي نه چې دا خو نه په کوم مذهب کې شته او نه په کوم دغه کې شته دی او زه به له دا ووایم که نه خواجه صاحب چې خبره نه شي زه ستاسو په لایف ته پیله ځل راغم او بله خبره دا چې ما خو ستاسو موضوع نه وکتلې بس هسې مې په ګوتې والې بس خدای تاسو له در کنیکټ کو اور انشاءالله خبره نه شي نو بس ډېره مننه وروره هېڅ خبره نشته الله دې راته خوشحاله او کامیابه لره ډېره خوشحاله شوم چې تاسو موږ سره برخه واخیسته ډېره مننه ما هغه دغه بل ورور څه نومېږي مهرباني وکړئ تا نه لاندې حافظ قدرت الله وروره مهرباني وکړه هیله کوم چې یو څو شی خبرې دا د مظلوم بندیانو په باره کې وکړې چې موضوع نه په خبرې خو دلته من تقریر کې انشاءالله رویدلې به دي نو ملګرو لایف شیر کې سره کم وختم پاتې ده بعضې ورونه د زنګ غوښتنه کوي بعضې ورونه د زنګ غوښتنه کوي ورونو ته چل ور وښیه ابوبکر صاحب مرګورو دا موضوع چې لیکل شوې ده دلته د په انګلیش باندې چې لیکل شوې ده لینک ده دا لینک چې کله تاسې ووایي بیا به تاسې ته هلته نشان راشي خپل نوم به ولیکئ بیا چې بل شین نشان راشي هغه به دباو کې تاسو به داخله شئ بیا یې که د آی ډي پاسپورټ او نوم در چې وغوښتو هغه به ورکړئ یا به ډایرکټ داخله شوی نن صبر وکړئ سبا به انشاءالله زه باقاعده ویډیو تاسې ته ښیم یعنې په نیم ساعت کې به تاسې زه ویډیو ښیم او په دې ویډیو به انشاءالله تاسو ټول پوه کوم نو حافظ صاحب قدرت الله مهرباني وکړه خپل نظر شریک کړه السلام علیکم ورحمت الله